الرحیم. محترمو او معززو مکرمو ورونو، یو ډیر خوږ شی، یو ډیر د ګټې شی چې د انسان په زړه کې اطمینان پیدا کوي، انسان ته ښه ژوند وربخشي، انسان ته په عباداتو کې ترقي ورکوي، انسانانو ته په ژوند کې د دنیا په اسبابو کې ترقي ورکوي، د انسان عزت ډیروي، انسان ته خوشحالي راولي، د انسان لپاره د مشکلاتو په وخت کې لار پیدا کوي او انسان ته د ژوند په هر ډګر کې کامیابی راوړي. هغه د الله جل شانه سپیڅلي او مبارک نومونه دي. په دغه نومونو کې الله جل شانه حکمت ایښی دی چې د خپلو بندگانو لپاره یې ښودلی دي او بندگانو ته یې حکم کړی دی او فرمایي: ولله الاسماء الحسنى فادعوه بها. خاص الله جل شانه لره سپیڅلي پاک نومونه دي. تاسې هم دغه خپل رب ته، خپل الله ته په دغه نومونو باندې आवाज وکړي. نو که څوک دغه نومونه زده کړي، په خاصیتو یې خبر سي، په معناو یې خبر سي او خپل رب جل شانه ته په مینه او محبت باندې आवाज کوي، الله جل شانه به په پوره محبت باندې د ده د आवाज اجابت کوي. الله جل شانه تر مور او پلار په سلهاو زرهاو میلیونهاو وارو مهربانه دی. کله چې یو بچی خپل پلار یا مور ته په یو ښه د ادب په نوم باندې आवाज وکړي چې پلار جان، مور جانې، پلار او مور په څومره مینه باندې جواب ورکړي. څه وایې بچی؟ هغه ذات چې تر مور او پلار په سلهاو زرهاو واره مهربانه دی، ته په عاجزۍ باندې، په ښه محبت باندې و هغه رب ته आवाज وکړي الله، هغه رب ته आवाज وکړي یا حیو، هغه رب ته आवाज وکړي یا قیوم، و هغه رب ته आवाज وکړي یا رحمان. او که ستاسو څه غلطي سوي، ته همدغه رب ته आवाज وکړي یا غفور، یا غفار، یا رحیم. ای بخښونکی ربه، ای مهربان ربه. او که ستاسو څه خطا سوي، ته هغه خپل رب ته आवाज وکړي یا ستار، ای د عیبونو پټونکی ربه، زما عیب را پټ کړه یا ستیر. نو ستا رب به څومره په محبت باندې ستا د आवाज اجابت وکړي. هغه رب چې د هغه رحم په هیڅ مخلوق کې تصور کېدای نشي، هغه رب چې د خپل مخلوق سره دومره محبت لري چې په مخلوق کې تصور کېدای نشي، هغه به څومره په محبت باندې ستا د आवाज جواب کوي. خلو خبره دا ده چې دغه د ادب نومونه، دا د محبت نومونه، دا موږ ته ستر لارښود حضرت محمد صلی الله علیه وسلم ښودلي دي. که په همدغه نومونو باندې आवाज ورته وکړي، الله جل شانه به په محبت باندې ستا د आवाज جواب کوي. پیغمبر صلی الله علیه وسلم فرمای: ان لله تعالی 99 اسما من احصاها دخل الجنه. د الله جل شانه لپاره 99 نومونه دي. چا که دغه نومونه یاد کړل، جنت ته به داخل سي. نو راسئ د دې نومو په اړه باندې فکر وکړو.
الله جل شانه ته خو په مختلفو نومونو باندې خلق آواز کوي، خو د ادب نومونه هغه دي، د الله خوښ نومونه هغه دي چې الله جل شانه د پیغمبر پر ژبه موږ ته راښولي دي. تاسو لیدلي چې کله یو څوک چاته آواز وکړي په هغه نامه چې د ده ډېر خوښ وي، نو هغه په ښه ورین تندي په ښه محبت جواب ورکوي. نو الله جل شانه ته دغه نومونه خوښ دي چې ما او تا ته یې د پیغمبر پر ژبه راښولي دي. راسئ دغه نومونه یو په یوه زده کړو، خاصیتونه یې زده کړو، هغه ګټې چې په تاریخ کې بزرګانو، مشرانو، اولیاء الله په دغه نومونو کې درک کړي دي، هغه ګټې به راواخلو، استفاده به ځینې وکړو. کم خلک چې دنیا والا دي تر نن تاریخه باندې کوشش کوي د الله په هغه مخلوقاتو کې چې هغه جسمي دي، لکه ډبرې، نوف، بوټي، پر دې تحقیقات کوي. د هر بوټي دپاره په سلهاو خاصیتونه را ایستلي دي په لیکلي شکل، ما او تا ته پرې ایښي دي، په بازارو کې خرڅېږي. د چا چې ژوند الله ته وقف دی، الله والا خلق دي، آخرت والا خلق دي، هغو بیا ډېر تحقیقات پر دې خبره کړي دي چې د الله هر نوم څومره خاصیتونه لري. په یو بوټي کې الله دومره خاصیات پیدا کړي دي چې د خورا ډېرو ناروغیو علاج وي. الله سپېڅلی نوم، په دې کې به څنګه خاصیات نه وي پراته؟ دا خاصیتونه یې ما او تا ته ښودلي دي. هغه خاصیات به هم زده کړو چې څنګه استفاده ځینې کېږي، په څه طریقه باندې الله جل شانه ته آواز کېږي، هغه به هم زده کړو. او بله خبره لا ده چې نوم زده کول دا د معرفت هغه اولین شی دی. که څوک آخرت غواړي، که څوک دین غواړي، که څوک عبادات غواړي، دا ټول موقف پر دې دي چې ته به الله یو پیژنې، موجود به یې پیژنې. او د الله پیژندن اولینه خبره خو دا ده چې ته یې ور د الله مبارک نوم دې زده دی، دا نور نومونه یې هم زده کړه چې ستا سره د الله په پیژندنه کې ډېر کومک وکړي. نو انشاءالله د الله جل شانه دغه مبارک نومونه به زده کړو، تلفظ به یې هم صحیح زده کړو، او په قرآن کې چې یاد سوی دی په کم ځای کې هغه به هم وپېژنو، کم خاصیت یا ګټه چې ده پر هغه به هم وغږېږو. والسلام علیکم ورحمة الله وبرکاته.